د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي چې ای صحابه کرامو ایا داسې یو عمل در وښیم چې په هغه باندې الله سبحانه وتعالی د انسان ګناهونه ټول معافوي او د انسان مرتبه او مقام ډېر په بلنده کېږي. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خو د دین عاشقان وو. هغه عرض وکړي چې خامخا ای د الله رسول دا عمل راوښیه. نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې 3 عمله دي. یو اسباغ الوضوء علی المکاره، کله چې انسان طبیعت نه وي جوړ چې اودس تازه کړي خو لیکن بیا هم اودس تازه کوي. یعنې دا مطلب چې ډېره یخني یا دی ناجوړې مریض یې د ناروغۍ په حالت کې د انسان طبیعت اوداسه ته نه کېږي لیکن بیا یې هم کوي. او یا دا مطلب چې ډېر ضروري کارونه لري خو لیکن د ضروري کارونو تر څنګ بیا هم دی ښه په آرامه. دا عمل د انسان ټول ګناهونه معافوي او دغه عمل د انسان مرتبه او مقام پورته کوي. دا یو. بل کثرة الخطا الى المساجد، ډېر ګامونه مسجدونو ته اخیستل، مسجدونو ته ډېر تلل، دا د انسان ګناهونه معافیږي او نیک اعمال د انسان ډېرېږي. د دغه جملې په شرح کې علما کرام فرمایي چې ډېر ګامونه مسجد ته څه مطلب وایي. یا دا مطلب دی چې د انسان کور لرې د لرې ځای څخه مسجد ته راځي ګامونه اخلي. د دا سړي ډېر غټ مقام دی چې الله یې ورکوي. تر هغه چا مرتبه لوړه ده چې د چا کور بیا نږدې وي. او یا یې مطلب دا دی وایي د ده ډېر ګامونه دا مطلب چې کله مسجد ته راسي یو ضروري کار ورپېښ شو ولاړ شي دکان ته کور ته دفتر ته بیرته یې زړه راولاړ شي مسجد ته راروان شي. بیا په مسجد کې یو 2 رکعته لمونځ وکړي، یو سپاره د قرآن مجید تلاوت وکړي، بیا یو کار ورپېښ شي بیا ولاړ شي. بیرته چې کله کار اجرا کړي بیا مسجد ته راسي. عمل یې دا جوړ کړي چې بس مسجد ته ربط و عمل تګ و راتګ. د دې سړي د دغه عمل په نتیجه کې الله سبحانه وتعالی ګناهونه ورمعافوي او د ده نیک اعمال الله تعالی ورلوړوي، مرتبې و مقام یې په بلنده کېږي. دا 2م عمل. 3م عمل چې د انسان ګناهونه په بخښل کېږي او مرتبې په پورته کېږي هغه انتظار الصلاة بعد الصلاة. کله چې سړی یو لمونځ ادا کړي د بل لمانځه په انتظار کې کښېني. دا بیا 2 مطلبه لري. یو مطلب یې دا دی چې د جماعت لمونځ وسو نو دی په دغه مسجد کې پسې کښېني، په انتظار کې ناست وي ناست وي ناست وي چې بل لمونځ راسي. او یا یې مطلب دا دی دلته چې ښه لمونځ ادا کړي ووتې چې ووتې چې د راوتو سره سم یې بېرته دا فکر دی چې د مازدیګر وخت په پسې وي زه به بیا جماعت ته راځم. نو کله چې کور ته ولاړي ساعت هم دی پر وخت باندې سموي، که خوب کوي خوب ته خپل وخت ورکوي، که ډوډۍ خوري ډوډۍ ته وخت ورکوي. بس دا انتظام یې د ځانه سره لازم کړی وي چې زه به بېرته بل لمانځه ته ځم. دا هم انتظار الصلات. په دغه عمل باندې د الله رسول په آخر کې فرمایي فذلکم الرباط. د الله نبي وایي دا رباط دی.